برېښنا په اونۍ کې هرات کې د نورالجهاد 125 میگاولت امپیر سبسټیشن او له ترکمنستان څخه د راواردېدونکې برېښنا پراختیایي پروژه پرانیستل شوه. رئیس عمومی د افغانستان برېښنا شرکت در مراسم آغاز کار پروژه سبستیشن 252 میگاولت امپیر ترخیل اطمینان داد که کارهای پروژه های نیمه کاره سرعت یافته و خدمات برقرسانی در کشور وسعت می‌یابد. د افغانستان برېښنا شرکت عمومی اجرایوي رئیس ډاکټر عبدالباری عمر د برېښنا تنظیم له عمومي مرکز یا ډسپیچینګ او د ترخیل حرارتي برېښنا دستګاه څخه لومړنۍ لیدنه وکړه او د کارکوونکو هڅې د تجهیزاتو خوندیتوب برخو کې وستایلې. رئیس عمومی اجرایوی د افغانستان برېښنا شرکت جهت جذب سرمایه‌گذاری در بخش انرژی برق با 2 سرمایه‌گذار خارجی از طریق یک کنفرانس ویدیویی صحبت نمود.